الله جل شانه بر ما و شما فضل کرده که به ما و شما ماه مبارک رمضان داده. یک بار دیگر وقتی که اینمی ماه مبارک شروع میشه دروازه جنت واز میشه. فتحت ابواب الجنه، دروازه جنت واز میشه. وغلقت ابواب جهنم، دروازه جهنم تمام بسته میشه. وصفدت مردة الشیاطین، سرکش شیاطین تمام از طرف الله تعالی بسته میشه، بندی میشه. حضرات علماء کرام نوشته کرده که در اینمی هر سه از طرف الله تعالی به بندگان خود اینمی اعلان است که اینمی ماه مبارک از طرف ما بر شما یک دیگر چانس است. اگر شما می خواهی که از عذاب الله تعالی نجات را پیدا کنی و مهمان الله تعالی در جنت شوی، اینمی ماه مبارک یک چانس دیگر است. تمام دروازه های جنت واز است. از هر راه که می خواهی می توانی که به جنت داخل شوی. یعنی در ماه مبارک رمضان اگر یک کس اهتمام نماز کنه دروازه جنت که برای نماز گزاران است می توانی که از اینمی راه داخل شوی. باب الریان که برای روزداران است می توانی که از اینمی تیکت رو از اینمی راه و ویزه به جنت داخل شوی. 8 دروازه داره، هر دروازه روی مؤمن واز است و در از هر دروازه به مؤمن دعوت میشه، دعوت داده میشه که از این راه بیایی. پس اینمی برای مؤمنین یک چانس است، یک پیکیج است که از عذاب الله جل شانه خود را نجات بده و مهمان الله تعالی در جنت الله تعالی جور شوه. و الله جل شانه در اینمی ماه دشمنی ما و شما را و نمو دشمنی خارجی ما و شما را قید میکنه و نمو دشمن که برای هلاکت ما و شما قسم خورده لأغوینهم اجمعین، ما اینمی بنی آدم را هلاک میکنیم. لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. زب پر انسان باندی د مخ او د شا، د راسته او چپ، د لور او لاندې هر طرف سه حمله کوم. انسان به د الله جل شانه ناشکر جوړوم. الله جل شانه د رمضان المبارک په میاشت کې دا دشمن قید کې وی تړي چې بیا یو چا ته دا بهانه پاتې نسی چې ما خو غوښتل چې د الله جل شانه سره جوړ وکم، د الله جل شانه راضي کما، خو شیطان زنه پرېښولم، شیطان دې زه دوکه کړم. ځکه شیطان خو نسته، شیطان خو تړل سوی دی. اوس یو سوال دی، هغه دا چې کله چې شیطان وتړل سو نو د شیطان تر تړلو وروسته بیا دا ګناوي چې کیږي زه کوم ته کوي بلې کوي چې شیطان نسته بیا دا ګناوي په موږ باندې څوک کوي.
علماء کرام مثال ورکي وای یو ځای دی باسکل درولی دی، باسکل ولاړ دی پر ځای باندې، خو د باسکل هغه پایډل، دا پایډل د باسکل دی وڅرخوي، نو د باسکل د پایډل د څرخېدلو څخه وروسته چې ته دا پایډل ودرې، بیا هم هغه ټیر د باسکل دا څرخي، پایډل ولاړ دی، پایدان ولاړ دی، خو د باسکل هغه ټیر دا څرخي، هغه ځکه څرخي چې د باسکل د پایدان هغه اثرات د هغه سره دی دومره عادت سوي وو چې اوس پایدان ولاړ دی، خو پر ده باندې اثر سته دی، بیا هم څرخي. یا پکی دی، پکه هغه پکه ده چې کله د برق ورته ایله کې نو دا په حرکت سي، کله چې ته په دې باندې برق قطع کې برق نه وي، خو بیا هم یوه او دوې دقیقې دا پکی څرخي. ولې څرخي؟ ځکه دغه پکی د برق سره دومره عادت ونیوي چې برق نسته، خو هم دا پکی د برق د هغه زوړ اثر په وجه هغه د برق غوندې اوس هم څرخي. حضرات علماء کرام فرمایي چې موږ 11 میاشتې خپل ځان دا داسې د شیطان په قبضه او اختیار کې ورکړی وو. 11 ماه خود را در اختیار شیطان داده بودیم، بدن ما، اعضای ما همراه عاداتی اعمال شیطانی اینطور عادت شد که آل در ماه مبارک رمضان شیطان قید است، ولی اعضای ما طبق تقاضای اعمال شیطانی عالم حرکت میکنه، عادت است. عادت گرفته 11 ماه مسلسل به تقاضای شیطان زندگی تیر کرده. در ماه 12 اگرچه شیطان نیست، برق را از پکی قطع کردی، باز هم اینمی پکه حرکت داره. همداسی انسان په میاشت مبارک د روژې کې شیطان نوي، خو 11 میاشتې د شیطان اثرات دومره زیات پر بدن ویدلی چې شیطان خو قید وي، خو د انسان بدن بیا هم د شیطانی اعمالو مطابق چلیږي. سترګې نوي کنټرول، لاس نوي کنټرول، ژبه نوي کنټرول، پښه او اعضا نوي کنټرول. لکه ما چې وویل چې کله د سیکل د باسکل هغه پایدان ودرې، بیا هم تر هغه وروسته د هغه ټیر څرخي، هغه زوړ اثرات پاتې وي. نو اوس که یو څوک غواړي چې د باسکل دغه ټیر ودرېږي، د هغه دپاره طریقه دا ده چې بریک به نیسي، چې بریک دې ونیوي ټیر به ودرېږي. اوس که زه غواړم چې د رمضان المبارک په میاشته کې خو زما دشمن قید دی او زما اعضا نه دي قید، زما اندامونه نه دي کنټرول، که زه غواړم چې خپل اندامونه کنټرول کم، د دې لپاره طریقه او لار څه ده؟ طریقه او لار راته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ښوولې ده. به اینمی سبب، به سبب اینمی حدیث مقدس که در بخاری شریف آمده که ما آل به شما و نمو را کمی تشریح میکنیم.
حضرات محدثین رحمهم الله نوشته کرده که اینمی ماه مبارک رمضان اگر از یک طرف ماه ثواب است، اگر از یک طرف ماه رحمت است، اگر از یک طرف ماه غفران است، اگر از یک طرف ماه عتق من النیران، اینمی ماه در اینمی ماه انسان از جهنم آزاد میشه. در دیگر طرف اینمی ماه مبارک یک تربیت بدنی روحانی است. در اینمی ماه مبارک باید انسان مسلمان خود را تربیت کنه. اینمی ماه تهذیب النفس است. باید مسلمان در اینمی ماه اخلاق خود را مهذب کنه، پاکیزه کنه. یک طرف خو اینمی غفلت است که بسیار مردم اینمی ماه را ماهی دنیا و ماهی سیزن دنیا را فکر میکنه که در اینمی ماه سیزن کاروبار است، زیرا که در آخر ماه عید می آید. پس اینمی ماه سیزن کار است، باید زیاد پیسه را به دست بیاریم. از سر به اینمی ماه اعمال فکر نمی کنه، ولی بعض مردم که به اینمی ماه یک توجه داره ولی اونها اینمی ماه را ماهی ثواب میدانه، ماهی تربیت نمیدانه. در حقیقت اینمی ماهی تربیت است. اینمی نقطه مهم است. امروز ما کوشش میکنیم که کمی تشریح کنیم. ماهی تربیت چطور است؟ در یک حدیث شریف نبی اکرم صلی الله علیه و سلم تشریح کرده: اذا کان یوم صوم احدکم، که پتاسی که د یو چا روژه وه، فلا یرفث ولا یجهل، که پتاسو کې د یو چا روژه وه، شیطان د هغه خو قید او بندي دي، خو بیا هم د انسان اعضا 11 میاشتې مسلسل د شیطانی اعمالو سره عادت شوي دي. په دې سبب باندې بیا په رمضان المبارک کې شیطان نسته، خو د انسان څخه هغسې اعمال شیطانی کیږي. نو که د رمضان المبارک میاشت راغلل نو تاسې خپل ځان لږ کنټرول کړئ، بریک ونیسه. بریک باسکل ته چې بریک ونیسې نو بیا ټایر دریږي. نو بریک څنګه ونیسه؟ فلا یرفث ولا یجهل، خپله ژبه د غلطي وینا سره وګرځوه او خپل اعضا و اندامونه د جهالت او غلط حرکت را وګرځوه. زبان خود را کنترول کنی از وینا، از الفاظ غلط. اعضای خود را کنترول کنی از حرکات نازیبا. چطور کنترول کنیم الفاظ خود را؟ چطور کنترول کنیم اعضای خود را؟ ما خو هم در اینمی محله و اینمی بازار و اینمی قوم هستیم. ما اگر خود را 100 مرتبه کنترول کنیم دیگر به ما تکلیف میرسانه، دیگر به ما دشنام میته. و این امرؤ قاتله او شتمه فلیقل انی صائم. اگر دیگر کس در مقابل شما تجاوز کرد، همراه شما مقابله کرد، به شما دشنام داد، دیگر غلطی کرد در حق شما باید خود را کنترول کنی. اینمی ماه مبارک ماهی بریک است. بری مؤمن اینمی یک گپ زیباست: فلیقل انی امرؤ صائم. مسلمان باید اینمی یک جواب بده که ما روزدار هستیم.
برادر شما که هر چیز میگویی به شما اجازت است، ما روزدار هستیم، ما اجازت نداریم که در مقابل دشنام شما چیز بگوییم، ما اجازت نداریم که در مقابل جنگ و جدال شما چیز کنیم، زیرا که ما در روزه هستیم، ما روزدار هستیم. دیتا ویل کیږي تهذیب الاخلاق، دیتا ویل کیږي تمرین. لږ خو ما و تا هم ځان ته بریک را واچوو، لږ خو ما و تا هم ځان کنټرول کو. زموږ حضرات علماء کرام مثال ورکوي، وایي کله چې مسلمان د روژې مبارکې په میاشته کې د سهاره تر ماښامه خوراک پرېښوي، نو دا مسلمان د الله جل شانه سره یو نوع مشابه سو. الله جل شانه رب دی، خوراک او څښاک نه لري. انسان خو مخلوق دی، بنده دی، خوراک او څښاک خو یو مخ نسی پرېښولی، خدا چې د سهاره تر ماښامه یو وخت په خوراک او څښاک او شهواتو کې وقفه وکړله، یو نوع مشابه سو د الله پاک سره. الله جل شانه عفو کوونکی دی. مسلمان چې کله روژه ونیول او د روژې په وخت کې د بل چا د غلطي، د بل چا د جنگ او د جدال او د شکنځلو جواب فعفو او درگذر وکړي، مسلمان بیا د الله جل شانه سره یو نوع مشابه سو. تخلقوا باخلاق الله، د الله جل شانه اخلاق خپل کړي. د الله جل شانه اخلاق چې دی خپل کړل، صبغة الله ومن احسن من الله صبغه، دا د الله جل شانه رنگ دی. د الله جل شانه پر رنگ باندې ځان ورنګوه، چې د الله جل شانه پر رنگ باندې ورنګېدي، بیا نو څه حالت دی د مؤمن، بیا څه حالت دی د روژهدار. ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، بیا نو د دې روژهدار د خولې هغه بدبویي چې کله انسان روژه ونیسي، خوراک پرېږدي، د انسان د معدې هغه بوی دا د انسان و خولې ته راپورته سي. دا خوله چې کله حرکت پرېږدي، د معدې هغه بوی ورته راپورته سي، دغه بوی بیا و الله جل شانه ته د مشکو څخه هم خوښ وي. بیا و دې روژهدار ته چې د الله جل شانه په رنګ باندې ځان ورنګوي، بیا دې روژهدار ته د الله جل شانه لخوا څخه کم مجازات دی. الصوم لی، روژه زما لپاره مسلمان نیولې ده، د روژې جزا الله جل شانه وایي ملائکه نسی ور تللی، ملائکه نسی ور شمیرلی، د روژې بدله او جزا الله پاک وایي زه خپله ورکوم. بیا د دې روژهدار لپاره دا ثواب دی چې د روژهدار لپاره فرحتان، للصائم فرحتان، د هر روژهدار لپاره دوی خوشحالي دي. فرحة عند فطري، یوه خوشحالي دا ده چې کله دی روژه ماتوي، او یوه خوشحالي عند لقاء ربي، یوه خوشحالي دا ده چې کله د خپل رب سره مخ کیږي. بیا د دې روژهدار لپاره د جنت یوه دروازه ده، باب الریان. په دې دروازه باندې به جنتیان روژهتیان جنت ته په خندا باندې ننوځي. خدا هغه روژهدار
چې هغه روژهدار د خوراک او د څښاک ترڅنګ د شیطان د تړلو ترڅنګ چې شیطان تړل سوی دی و ځان ته یې هم بریک واچوي. او که چیرې یو څوک په رمضان المبارک کې د خپل ځان تربیت ونه کي، تمرین ونه کي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. کسی که در ماه مبارک رمضان فقط اینمی از صبح تا شام اینمی خوردن و نوشیدن را ترک کرد، دیگر هر غلط حرکات، هر غلط گفتگو که پیش از رمضان او را کرد و در رمضان هم او را میکنه، پس به اینمی روزه الله جل شانه ضرورت نداره. اینمی روزه در دربار الله جل شانه قبولیت نداره. رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. بسیار مردم است که از صبح تا شام روزه گرفته ولی در مقابل در نتیجه اینمی روزه فقط یک گرسنگی و تشنگی را به دست آورد، غیر از گرسنگی و تشنگی دیگر چیز نداره. باید ما و شما فکر کنیم. یک کس از صبح تا شام دکان میکنه، کاروبار و تجارت میکنه، ولی کدام مال را که به دست آورد اونمو مال را که در جیب خود انداخت، پس باید اونمو مال را تا خانه خود به حفاظت برسانه. اگر مال را جمع کرد و اونمو مال را به خانه نرسانید، پس خو اینمی کس سودمن نیست، نقصانی است. یو روژه نیول دی او یو روژه ساتل دی. زما و ستا وظیفه دا دواړه دی، هم به روژه نیسو او هم به د روژې ترڅنګ دا روژه ساتو. الصوم جنه ما لم یخرق. روژه دا د انسان لپاره سپر دی، سپر. لکه څنګه چې په جنگ کې په سپر باندې د دشمن انسان ساتل کیږي، داسې په روژه باندې انسان د شیطان او د نفس د اثراتو څخه په دنیا کې او د جهنم څخه د هغه له اوره څخه په آخرت کې ساتل کیږي. خو کله چې دا سپر جوړ وي او چې سپر دومره څیرې وي، نو بیا خو نه د دشمن څخه سړی پکې محفوظ وي او نه د اوره څخه پکې محفوظ وي. لہذا مسلمانانو الله جل شانه دا لوی فضل دی چې د روژې مبارکې توفیق راکړي. د روژې مبارکې میاشته راکړل، د رحمت میاشته، د مغفرت میاشته او د جهنم څخه د ازادۍ میاشته. که د دې مبارکې میاشته څخه استفاده ونه کو، د جنت دروازې خلاصي، د جهنم دروازې بندي، دشمن مو تړل سوی او بندي. هر عمل یو په اویا باندې الله جل شانو اخلی د اعمالو سیزن. که بیا هم انسان د دې میاشتې څخه استفاده نه وکړل، بیا نو انسان باید په خپل ځان باندې وژاړي، بیا نو دا انسان تاوانی دی. بیا دا انسان د هغه بد دعا په لیست کې راځي. الله جل شانه دې موږ او تاسې وساتي چې جبرائیل علیه السلام بد دعا کوي چې الله تعالی دې هغه څوک خوار کړي، الله جل شانه دې هغه څوک هلاک کړي، الله تعالی دې هغه څوک ذلیله کړي چې د روژې مبارکه میاشته راسي ووځي او د ده بخشش ونسي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین هغه وایي آمین یا الله دا دعا قبوله کړه. یا الله هغه څوک خوار او ذلیله کړه چې د محمد صلی الله علیه وسلم نوم ذکر سي او دی درود ونه وایي. نبی علیه السلام وایي آمین یا الله دا دعا قبوله کړه. یا الله هغه څوک خوار او ذلیله کړه چې مور او پلار سپین ږیري دته ورپاته سي،
دی د مور و پلار په خدمت باندې جنت نکی پیدا. نبی علیہ السلام وایي یا الله دا دعا قبوله که آمین. ګورې راسي وړونو احتیاط وکړو، هسې نه چې ما و تا په دې کې راسو. د روژې مبارکه میاشت اخري لمحات دي، روانه ده روانه ده، دا تیریږي، دا ما و تا ته انتظار نه کوي. دا لمر راوختي، د الله جل شانه لوی لمر راوختي. دا لمر د هر چا کور ته، د هر چا خونې ته، د هر چا غولې ته ځان اچوي، رڼا ورکوي. خو چې یو چا خپلې دروازې بندې کړي دي، کلکینان یې بند کړي دي، پردې اچولې دي، لمر خپل کور ته نه پرېږدي. نو په دې کې خو د لمر کمزوري و قصور نشته. لمر خو ستا و کور ته راغلی دی، خو چې تی نه پرېږدې خونې ته، نو د لمر څه قصور دی؟ د الله جل شانه رحمت را اوري، د الله جل شانه رحمت را روان دی، نزول دی. نیکبخته دی هغه څوک چې د دې رحمت څخه خپل غیږه ډکه کړل، د دې رحمت څخه خپلې خزانې و عملنامې ډکې کړلې. کمبخته دی هغه څوک چې د دې رحمته څخه محروم پاته سو. د الله جل شانه د رحمت نهرونه اولې بهیږي د کور و مخ ته، خو زه په کور کې تږی ناست یم. پیش روی خانه ما دریاو است، ولی ما در خانه خود تشناستیم. اینمی غلطی دریا نیست، اینمی غلطی ماست که ما از خانه خود بیرون نمیشیم، از اونمو قشتیپا استفاده نمی کنیم، از اینمی دریاو استفاده نمی کنیم. اینمی خود غلطی دریاو نیست، غلطی ماست. رحمت الله تعالی به شکل دریاو است در اینمی ما. در آخری هر شب الله جل شانه خود آواز میکنه، ایا است یک کسی که دعای مغفرت میکنه که ما بر او بخشش کنیم؟ است کسی که محتاج است که ما احتیاج او را رفع کنیم؟ هست کدام کس که او کدام ضرورت داره که ما ضرورت او را پوره کنیم؟ په هر روژه باندې، په هر افطاری باندې الله جل شانه د مسلمان دعا قبلوي. خو چې مسلمان د دې یقین خو ولري چې زما دعا قبلیږي. که زه اوس دلته اعلان وکم، زه اعلان وکم چې په دې مسجد کې به په روژه ماتي باندې زر افغانۍ ورکوم، بیا به په دې دروازه باندې لار نه وي، اول به زه ولاړ یم. ځکه زما یقین دی چې زر افغانۍ دا زما مشکلات رفع کولی شي. زما رب جل شانه د خپل پاک نبی صلی الله علیه وسلم په خوله باندې و موږ ته دا خبر راکوي چې تاسې په روژه مات باندې ما ته ووایاست لکل صائم دعوة مستجابه عند فطره. د هر روژه دار د روژه مات په وخت کې یوه دعا قبلیږي. پورته که لاسونه د الله جل شانه څخه یې وغواړه، یا الله زما دا ضرورت دی، دا را پوره که، او ته به یې را پوره کوې یا الله. بیا الله جل شانه زما او ستا ضرورت پوره کوي که نه کوي؟ پوره کوي. ان الله لا يقبل الدعاء عن قلب لاهن. البته دا شرط دی، الله جل شانه کدام دعا را قبول میکنه که به توجه دل باشه. الله تعالی اونمو دعا را قبول نمیکنه که دعا به زبان میکنه و دل او غافل باشه. این خود دعا نیست، این خود رشخند و پسخند است. لہذا دا الله جل شانه په خاطر دا مبارکه میاشته 15 ورځې دا دی ولاړې تېرې شولې، نیمه ولاړل د لاسه ووتل. دا پاته اوقات راسي ژر قیمتي کو. یو سپین ږیري، یو بوډا دا رالی یو بزرګ یو ولی الله ته ول زه بیعت کوم د توبه کوم. پس اونمو پیر به شیخ خود گریه کرد. شیخ از اونمو پیر پرسان کرد که چرا گریه کردی؟ اونمو شخص گفت که دیر آمدیم، بسیار ناوقت آمدیم.
عمر ما تیر شد آل آمدیم. اونمو شیخ و عالم به اونمو شخص گفت که نه زود آمدی زود آمدی. گفت زود کجا آمدیم؟ عمر ما تیر شد آل آمدیم. گفت نی، آل هم وقت است، پیش از موت و مرگ آمدی آل هم موقع است. آلم خوب است، الله جل شانو همراه شما، دعای شما توبه شما را قبول میکنه. آل که آمدیم خوب است. لہذا آل ما و شما فرصت داریم، موقع داریم. 15 روز ماند. اکثر مردم در این نمی ماه مبارک در اول یک چند روز کمی کوشش میکنه، ولی وقتی که رمضان به آخری عشره میرسه مردم میگویه که بس است، 10 روز و 15 روز و 20 روز تراویح رام خواندیم، قرآن رام خواندیم، بس کافی است. میریم بری سودای عید، بری بازار. نه، اصلی سیزن عبادت کی از آخری عشره است. لیلة القدر در آخری عشره است. اصل فیصله خود در آخری عشره میشه. کان یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیرها. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در آخری عشره اینمی قدر کوشش در عبادت میکرد که در دیگر اوقات به اونمو قدر عبادت نکرده. ما که در مسجد میبینیم روز به روز 1 و 2 و 3 و 4 در هر نماز، خاص کر در تراویح مردم کم میشه. بس از 15 روز خواندیم دیگر کافی است. نی، اگر ما و شما در دنیا هم اینطور مستغنی هستیم که بس از 2 روز مزدوری کردیم، 3 روز و 4 روز و 5 روز 15 روز دکان کردیم در ماه، اونمو پیسه بس از بری تمام ماه، خو صحیح است. در دنیا 1 روز 2 روز 15 روز تمام ماه تمام سال 10 سال 20 سال کفایت نمیکنه برای ما و شما مزدوری و کار، ولی در برای آخرت ما و شما به 1 روز و 2 روز و 5 روز کفایت میکنیم. صحیح نیست. مثل که در دنیا ما و شما با یکدیگر تنافس و مقابله میکنیم، برای آخرت هم ما و شما باید با یکدیگر مقابله کنیم. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در اینمی میدان آخرت باید ما و شما با یکدیگر مقابله کنیم. اونجا در آخرت هم اینطور قصر است، اینطور جنت است، اینطور نظام است. اونجا هم ما و شما باید با یکدیگر مقابله کنیم. اینمی جنت و قصرهای جنت را، نعمتهای جنت را به دست بیاریم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.